نحمده و نصلی علی رسول الکریم. ما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رهبران محترم جهاد، بزرگان مملکت، خواهرها و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب حضرت زخت دیر منن دای تاسی ورز اول تاس نمنن زپیگم څومره اراده یې غوښتله، خدای مو خیر درکړه، همیشه مو موږ ته ساته. جناب استاد، جناب پیر صاحب، جناب استاد خلیلی، جناب آقا صاحب نادری، جهاد ما کرزی صاحب بلی مشر، جناب دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی، معاونین محترم ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، رئیس محترم اولوسی جرگه، رئیس محترم مشران جرگه، جناب راشد صاحب، اعضای محترم کابینه افغانستان، وزرای اسبق افغانستان، اعضای محترم اولوسی جرگه و مشران جرگه، سربازان، جنرالان پر افتخار مملکت افغانستان، علمای کرام، صوفیان عظام، خواهرها و برادرها، به روز که روز افتخار است خوش آمد. افغانستان سرزمین جهاد و شهامت است. ما در تاریخ معاصر خود 3 تجربه مهم جهادی را به ثبت رساندیم. نخست جنگ اول افغان و انگلیس، دوم جهاد سرنوشت ساز مردم ما در جنگ دوم افغان و انگلیس و سوم جهاد تاریخ ساز ما در برابر تجاوز قوای شوروی سابق که نقشه بخش مهمی از جهان از آسیای میانه تا اروپای شرقی را دگرگون کرد و آزادی را برای ملت‌های دیگر به ارمغان آورد. په دغو درې واړه مبارزو کې د افغانستان خلق د اسلام د مبارک دین په محور باندې راټول او سره متحد شو او د یوې منسجمې مفکورې په اساس جهاد وکړ. خدای دې شهیدانو ته جنتونه ورکړي او خدای دې موږ ته اراده. د انګلیس او افغان د دویم جنگ د دوران یو انګریز افسر لیکلی دی چې په کابل کې جهاد د عاشورا په ورځ پیل شو، د شیرپور کې او افغانان بیل دی نه چې له مرګه او مرمیو وویریږي، جوپه جوپه راتلل، صفونه یې نه ړنګېدل. تاریخ راته وایي چې کله د ملت او وطن د بقا موضوع وي نو افغانان د سر له ویرې پرته په اتحاد سره خپل شخصي ژوند له اجتماعي ژونده قربانوي. جهاد مردم ما که به عقیده و ایمان اتکا دارد دو ویژگی عمده را آشکار می سازد. یکی این که واکنش مردم ما برای بیگانگان قابل پیش بینی نیست. انگلیس ها در آغاز با خاطر آرام به خاک ما داخل شدند، اما روزی که مجبور به خروج گردیدند شرایط سخت و فراموش ناشدنی را از سر گذراندند. این حقیقت تاریخی به این معناست که باید در شناخت این ملت عظیم محاسبه غلط صورت نگیرد. زموږ د خلکو د جهاد بل خاصیت دا دی چې خلک پکې د ډیر عظیم قیمت ورکولو ته تیار وي. د جهاني بانک تخمین دی چې افغانانو د شوروي اتحاد سره د جهاد په نتیجه کې د 240 میلیارد ډالرو په اندازه تاوان منلی دی. په دې جهاد کې زموږ میلیونونه وطنوال مهاجر شول، له میلیون نه ډېرتر شهیدان مو ورکړل. مطلب دا چې کله خلکو د جهاد نیت
کړی دی بیا نو د ډیر عظیم قیمت ورکولو ته هم تیار شوي دي. تاریخ راته وایي چې د لومړی او دوهم جهاد په دوران کې د افغانستان دولتونو سقوط وکړ. د دریم لوی جهاد تر شروع کېدو پورې د داود خان حکومت چې له داخل څخه کمزوره شوی و له منځه لاړ. موږ د دولت د ساختار تداوم نه دی لرلی او مجبور شوي یو چې له صفره یې شروع کړو. امیر دوست محمد خان له 842 څخه تر مرګه پورې یعنی په راتلونکي 21 کلو کې مجبور و چې له آسه راکوز نشي او د پاشلي دولت د راټولولو لپاره کوښښ وکړي. دغه راز د افغانستان او انګلیس له دوم جنګ وروسته امیر عبدالرحمن خان 14 کاله بیا هم په جنګ کې تیر کړل ځکه چې ساختار پاشل سوی و. نن هم وروسته له دریم لوی جهاده موږ مجبور یو چې هر څه له ډېر سختو شرایطو څخه پیل کړو. لکه څنګه چې مو وویل د درې واړو جهادونو په دوران کې خلکو اتحاد او اتفاق درلود، خو له جهاده وروسته د افغانستان سیاسي قشر ونه توانېده چې خپل اتفاق او اتحاد وساتي. د سیاسي قشر په منځ کې د اتفاق نشتوالی هر ځل د قوې د استعمال سبب ګرځېدلی دی. د افغان او انګلیس له لومړی او دوم جنګ وروسته فامیلي دیکتاتوریو د نظام د جوړولو وظیفه په غاړه لرله، خو اوس الحمدلله د یو ولسواک نظام او اساسي قانون څښتنان یو چې د یوې دوامداره حل لارې او د ثبات د تداوم ضمانت د اسلام د احکامو په اساس کوي. پخوا به په افغانستان کې ثبات مقطعي خو اوس فرد محور نه بلکې قانون محور دی، نو ځکه د دوامداره ثبات خبره کولی شو. نور نو پخواني زمانه نه ده چې یو فرد او یو وګړی ځان د ملت ناجي وبولي، بلکې زموږ ناجي له الله تعالی وروسته زموږ اساسي قانون او ستر ملت دی. البته د دې لپاره چې واقعي او دوامداره ثبات ته ورسیږو او مطمئن شو، نو په کار ده چې د اساسي قانون لمن ټینګه ونیسو او د اساسي قانون په رڼا کې باید یو داسې اجتماعي میکانیزم جوړ سي چې ټول یو بل سره ومني او د ویرې او اتهام له فضا څخه راووځي. بیایید واقعیت اجتماعی خود را در نظر بگیریم. یکی از عوامل عمده ثبات اجتماعی وحدت تجربه نسل هاست. جوامعی که بحران‌های کلان از سر نگذراندند، نسل‌های جوان میان سال و سالخوردهشان امتداد یک تجربه یک دست تاریخی اجتماعی را دارند. آنان نگاه مشترک به آینده دارند و می توانند با تصور روشن از آن به جلو حرکت کنند. در کشور ما به علت جنگ‌ها و بحران‌هایی که سپری کردیم با ناهمگونی تجربه میان نسل‌ها مواجه هستیم. نسل قبل از جنگ، نسل‌های جهاد و هجرت، نسل‌های جنگ‌های داخلی و مقاومت و دوران طالبان و نسل‌های سال اخیر. این حکایت است از وضعیت اجتماعی ما که تأثیر روشن خود را بر روند تفاهم و درک متقابل به جا می‌گذارد. اکنون افغانستان نیاز دارد که از گسست‌ها و شکاف‌ها عبور کند و یک بافت قوی و هماهنگ برسد. برای این هدف بر بی‌اعتمادی‌های بازمانده از دوران جنگ باید غلبه کرد تا به ثباتی که نیاز مبرم و بنیادی ماست دست یافت. موږ ټول باید یو بل ته لاسونه سره ورکړو او داسې با ثبات شرایط را منځته کړو چې خلک د آینده په نسبت اطمینان احساس کړي او د امیدواري، تحرک او خوشبینی په فضا کې ژوند وکړي. زموږ په ګران هیواد کې باید د تضاد او تقابل تیرې ترخې تجربې تکرار نشي او د دغو ترخو تجربو د مخنیوي لپاره دا ده چې اساسي قانون مو د عملونو او فیصلو معیار وي. اساسي قانون مو د سیاسي او اجتماعي چوکاټونو تعیین کوونکی او د فرد او ټولنې د مناسباتو او دغه راز د ملت او دولت د ارتباط تامین کوونکی. توریسم بین‌المللی می‌خواهد که آینده باثبات را از ما بگیرد.
توریست ها میخواهند نظم دولتداری را در منطقه و جهان متلاشی کنند تا از آن طریق به اهداف خود برسانند. آنها از نام دین مقدس اسلام سوء استفاده میکنند. مردم را سر میبرند و خانه هایشان را ویران میکنند. خوشبختانه جهان نیز با ما همصداست که تروریست ها نمیتوانند از دین مبین اسلام نمایندگی کنند. در اینجا باید از علمای عزیز کشور تشکر صمیمانه خود را ابراز کنم که در تجمع بزرگشان در هفته قبل این حقیقت را آشکارا بیان و یک بار دیگر مخالفت خود را با گروه‌های افراطی و دهشت افکن اعلان کردند. همچنان که باید از سربازان دلیر وطن تشکر کنم که هماهنگ با فتاوی علمای کرام رو در روی شبکه‌های تروریستی ایستاده و با مایه گذاشتن از جان خود خطر آنان را از سر ملت مسلمان دور می‌سازند. این موقف ما مبتنی بر راهنمود الهی است، آنجا که در آیه 39 سوره حج می‌فرماید به آنانی که از روی ظلم در معرض جنگ قرار گرفتند اجازه داده شده است که بجنگند و به یقین که خداوند به یاری ایشان تواناست. اما چنان که خداوند متعال فرموده است و صلح خیر، ما جنگ طلب نیستیم و به صلح باور داریم و برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد. تنها در سایه صلح سرتاسری است که ثبات دوامدار فراهم می شود و تداوم زندگی، تداوم نظم و قانونمندی و تداوم پیشرفت و انکشاف میسر می گردد. قدرمند و هیوادوالو، په دې باندې ټول پوهیږو چې د ملي وحدت حکومت په سختو شرایطو کې د هیواد اداره په لاس کې ونیوله او یو داسې میراث ورته پاتې شوی و چې مشکلاتونه ډک و. موږ د قوي نهادونو په جوړولو او د هیواد لپاره د مناسبو سیاستونو په تدوین سره غواړو چې خپل جانشین ته داسې میراث پرېږدو چې د دوامداره ثبات باعث وګرځي. موږ فعلا څو مهم ګامونه په مخ کې لرو. چنان که وعده کرده بودیم و جناب استاد سیاف هدایت دادن، فاصله مسجد و ارگ را از میان میبردیم. ما امروز با وزارت محترم حج و اوقاف، وزارت محترم مالیه و اداره امور هدایت دادیم که 3700 بسته را که اجیر بود به بستهای متداوم دولتی مبدل کنند و 700 بسته دیگر به اضافه بسازند تا تمام علمای کرام خود را مثل که همیشه رکن دولت بودن در دولت شامل ببینند. ما در پیان هستیم که امکانات را فراهم کنیم و در اختیار علمای کرام و مشایخ اعظام قرار دهیم تا جامعه ما را با راهنمودهای دین مبین اسلام پیش از پیش منور سازند. در بخش شهدا و معلولین ما در نظر داریم که وزارت شهدا و معلولین با یک وزارت کلیدی تبدیل شود تا شرایط برای بازماندگان شهدا و برای افراد دارای معلولیت به صورت بنیادی تغییر کند و آینده بهتری را برای این عزیزان مساعد گرداند. در قسمت مهاجرین وظیفه عمده و بنیادی ماست تا شرایط برگشت آبرومندانه، تدریجی و با عزتشان را فراهم کنیم. ما از مشوره های بزرگان و رهبران محترم جهادی به صورت دوامدار در امور حکومت و تدوین سیاست های کلان کشور مستفید خواهیم شد. مشوره های عملی از اینا همیشه راهنمود خواهد بود. همچنان نسل دوم از نخبگان تحصیل کرده و تربیت یافته به دست ایشان وارد سیستم حکومت داری می شوند. ما اطمینان داریم که تجارب و مشوره های ارزنده ایشان فرارای نیروهای رو به رشد کشور قرار خواهد داشت. حکومت وحدت ملی خود را معذف می داند که در ادامه جهاد افتخارآفرین مردم افغانستان جهاد را بر ضد فقر، بیقانونی، فساد و ناامنی اعلان کند. روشن است که با تداوم مشکلات موجود و بدون تأمین زندگی و معیشت مناسب خون شهدا به هدر خواهد رفت و آرمان‌های جهاد تحقق پیدا نخواهد کرد.
در همین راستا بوده است که ما تأمین همکاری با تمام دنیا را در اولویت خود قرار دادیم و با روی دست گرفتن سیاست منطقوی بسیار فعال زمینه را مساعد می‌سازیم که افغانستان به محور همکاری‌های منطقوی تبدیل شود. دیدگاه اقتصادی ما متمرکز بر این است که کشور ما چهارراه آسیا باشد تا شرق آن را به غرب و شمال آن را به جنوب پیوند دهد. در 6 ماه نخست بخش عمده چارچوب بندی کارهای بین‌المللی ما تکمیل گردیده و از این پس تمرکز بر روی اقشار مختلف مردم در اولویت کار حکومت قرار دارد. پلان 100 روزه کابینه این هدف را با جدیت تعقیب می‌کند و بازم از شورای ملی تشکر می‌کنیم که کابینه افغانستان را اعتماد دادیم تا مردم تغییر مثبت را در زندگی خود عملا احساس کنند. زه یو ځل بیا خپل مجاهد ملت ته ډاډ ورکوم چې په لنډ وخت کې به د خلکو د ژوند د بهتري لپاره مهم ګامونه واخیستل شي. خدای دې بیا زموږ شهیدان ته جنتونه ورکړي او دا ستر ولس دې له غمه ساتي. همدا رقم چې جناب استاد سیاف ویلي، خدای دې دا موفقیت موږ ته په لاس کړي چې پس له دې نه به د خوښۍ جشنونه نیسو او په مخه به په وحدت، اتفاق او اتحاد سره د اسلام ستر بیرغ او احکام لاندې په مخه ځو. تل دې وي افغانستان، زنده باد افغانستان.